سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو په نننۍ ویډیو کې د کام ایر هوايي شرکت نوي پروازونو په اړه معلومات درکوم چې دوی دغه پروازونه دوبۍ ته شروع کړي. مخکې صرف ابوظبي ته وو، خو اوس به د راتلونکي نه هم تاریخ څخه دوی د پروازونه دوبۍ ته شروع کړي. نو نننۍ ویډیو کې هم د په اړه معلومات درکوم چې دوی کې کم مسافر سفر کولی شي. دغه سربیره نوي قریه پخې ویزو ولا او ورسره ویزیټ ویزو ولا دغه هم سفر کولی شي او کنه. نو هیله لرم چې تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. ښه دوستانو، خوشبختانه د دې میاشتې نه هم تاریخ څخه کوم چې 11 میاشتې نه هم تاریخ کیږي، کام ایر هوايي شرکت به د کابل څخه دوبۍ ته پرواز ترسره کړي او بیا په 9 تاریخ به د دوبۍ څخه کابل ته داسې ویل کېږي چې د کابل دوبۍ کابل کم پروازونه چې دي دغه به یوه نه بله ورځ ترسره کېږي. دې کې هر خوا مسافر سفر کولی شي، څوک چې فعاله ویزه ولري، که هغه ویزیټ ویزه وي، که هغه اقامه یا پخه ویزه وي. ځینې هغه ملګري چې د پروازونو بندېدو څخه مخکې دوی ویزیټ ویزې ایستلي وي، هغه مانه پوښتنه کوي چې موږ په دغه ویزیټ ویزو باندې تللی شي اماراتو ته. نه، بالکل تاسو په هغه ویزو باندې اماراتو ته نشئ تللی، ولې چې هغه په سیسټم کې کینسل شوي دي. نوی ویزیټ ویزې خو کېږي نه، خو داسې کسانو هم شته چې د نورو ملکونو پاسپورټونه لري، هغوی لپاره ویزیټ ویزې کېږي. نو دوی هم کولی شي چې په همدغه پرواز د کابل څخه دوبۍ ته سفر وکړي. بل هغه ملګري هم په یاد پروازونو کې سفر کولی شي، څوک چې د دوبۍ په واسطه نور بهر ملکونو ته ځي، لکه ایروپ ملکونه شول، امریکا شوه یا نور بهرني ملکونه، خو چې د دغو ملکونو کم ریکوایرمنټس چې دي هغه تاسو پوره کړي وي، نو بیا هم کولی شي چې د یاد هوايي شرکت سره د کابل څخه دوبۍ او دوبۍ څخه هر هغې ملک ته لاړ شئ کوم ملک ته چې تاسو تلل غواړئ. او هغه کسان هم چې د نورو ملکونو څخه افغانستان ته راتلل غواړي، لکه مثال په ډول نیوزیلینډ نه یو کس افغانستان ته، نو نیوزیلینډ څخه د دوبۍ ته راشي، دوبۍ څخه افغانستان ته په همدې کام ایر پروازونو کې دوی سفر کولی شي. بل هغه د اماراتو مسافرین چې دوی باندې 6 میاشتې وطن کې وخت پوره شوی دی، دوی د ویزې په سیسټم کې چیک کړي چې فعال وي، نو بالکل کولی شي چې متحده عرب اماراتو ته راشي. دلته یو غټه مسله څه ده، هغه د ټکټونو نرخونه دي چې خورا لوړ دي. ما مخکې ویډیو کې د دې نرخونو کموالی غوښتنه کړې وه، او یو ځل بیا غوښتنه کوم چې د یاد هوايي شرکت ټکټونه بې اندازې لوړ دي، نو باید د دغو ټکټونو قیمت کې خورا کموالی راشي. نور فلحال خو همدغه معلومات دي، که کوم نوي څه پکې راتلل نو هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم خبروم. نو ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.